बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو پین پروګرام ته. تیر ورځ مو ان شاء الله تر پینټ بټن تر دغه ځای پورې ولوستلو. نن ورځ راځو څنګه کولی شو چې د سکینر نه یو تصویر راخلو یا د کمرې نه څنګه کولی شو چې یو سند سکین کو او دغه پروګرام ته یې راوړو او بیا پکې تغیرات راولو یا خپل ځان سره وساتو. دې دپاره چې ایمیل لرئ بل چاته ایمیل کو ویلیږو او یا که چېرته ضرورت شولو بل ځای بل وخت بدون د دې نه چې موږ کاغذي سند ولرو کړلی شو چې د خپل کمپیوټر نه هغه سند د پرنټر په ذریعه سره چاپ کو او د هغې څخه یوه کپي وباسو یا زیاتې کپۍ وباسو. نو څنګه کولی شو چې یو تصویر یا یو سند یا یو کاغذ د سکینر له لارې سکین کو او دې پین پروګرام ته یې داخل کو او خپل کمپیوټر کې وساتو او یا پکې تغیرات راولو. اول خو په یاد ولرئ چې ستاسو کمپیوټر کې به سکینر یا کمره انسټال وي، عیاره به وي. وروسته د انسټالیشن وروسته د انسټال وروسته د عیارونې نه به تاسو سکینر د خپل کمپیوټر سره وصل کوئ وبه یې تړئ. هر کله مو چې وصل کړ د هغې نه وروسته به کوم کاغذ کوم سند یا کوم تصویر چې تاسو سکین کول غواړئ په سکینر باندې د سکینر په شیشه باندې به یې پاسه کیږدئ. د هغې نه وروسته به چیرته راشئ پینټ بټن کې به دلته پینټ بټن ته راشئ کلیک به وکئ. د هغې نه وروسته چیرته فرام سکینر آر کیمرا کمان باندې به کلیک وکئ. هر کله مو چې کلیک مو وکړ دغه د سکین ډیالوګ درته خلاصیږي. اوس تا نه غوښتنه کوي ستا نه سوال کوي چې ته څه شی سکین کول غواړې. what do you want to skin؟ ته څه شی غواړې چې سکین کړې؟ موږ غواړو چې یو تصویر سکین کو او په کوم شکل کې سکین کول غواړې؟ کالر پیکچر تصویري شکل کې یعنی رنګیز شکل کې په رنګه شکل کې ته غواړې چې خپل سند سکین کې یا په تت رنګ کې غواړې او یا په تور او سپین رنګ کې یا په خپله خوښه ته کولی شي چې په دې کې رنګ کې تغییر راولې، رنګ تیز کې او رنګ تت کې. خو موږ راځو وار په وار په دې باندې کار کوو. غواړو چې یو تصویر سکین کو په رنګه شکل کې، غواړو چې خپل سند سکین کو په رنګه شکل کې. راځو مخکې د دې نه چې سکین یې کو پریویو بټن باندې کلیک کوو، پریویو کمانډ باندې کلیک کوو دې دپاره چې زموږ سند په کوم شکل کې سکین کیږي. ګورئ کلیک پرې کوو دلته یې راته ښایي. لږ څه انتظار به کوئ. وروسته د څه انتظار نه ستاسو سند دلته سکین کیږي، دلته راځي. لږ انتظار کوو. لکه څه رقم چې اوس تاسو ګورئ سند سکین کیږي. کولی شو چې خپل کمپیوټر ته یې داخل کو، دې پروګرام ته یې داخل کو، په هغې کې تغیرات پکې راولو. راځو د کونجې نیسو، دلته دغه د کونجې نیسو دغه لاندې توره پرده یې لږه ختموو. د هغې نه وروسته راځو په سکین بټن باندې کلیک کوو، تصویر او سند موږ ته سکین کیږي، پین پروګرام ته داخلیږي. کلیک مو پرې وکړ دلته اوس تصویر راځي. ښه تصویر سکین شو. اوس زموږ تصویر ډېر غټ هم ده او په اوښتي شکل کې هم ده. څنګه کولی شو چې دغه تصویر برابر کو، لوستلو ته یې برابر کو، افقي شکل یې برابر کو. دې دپاره راځو پرون موږ درس ویلی و، تېرو ویډیوګانو کې مو د دې په مورد درس ویلی و. خپل تصویر سلیکټ کوو، سلیکټ آن. د هغې نه وروسته روټیټ ته راځو، روټیټ کمانډ ته راځو، روټیټ لیفت چپ طرف ته یې روټیټ کوو. زموږ تصویر برابر شو. هر کله چې برابر شو اوس دغه تصویر ډرګ کوو، کش کوو یې دغسې دغه کونجې چې پیدا شي دغه تصویر لږ وړکی کوو، دغه تصویر کوچنی کوو. دې دپاره چې په دومره غټ شکل کې موږ نه ساتو. کوچنی کوو یې تصویر څومره اندازه چې ته کوچنی کول غواړې په همغه اندازه به خپل تصویر کوچنی کړي. دا کوچنی نیسو.
تصویر مو کوچنی کړ څومره اندازه تاسو ته کوچنی کول خوند درکوي په همغه اندازه په تصویر کوچنی کې تقریبا د A4 سایز په اندازه به برابر کې تصویر مو کوچنی کړ واړو لګي د دې څخه غاټ کو لاندې طرف پاس ځو اوس لګي داسې کش کوو ښي طرف دغه پیج سره برابر شي د هغې نه وروسته لږ پاس طرف اوس راځو چیرته ځو کرب ته ځو د تصویر په اندازه وینډو کوچنی کړه دغه اندازه کې موږ تصویر څنګه کړ برابر کړ اوس راځو تصویر خو برابر شر سند خو برابر شو راځو چیرته اوس راځو که چیرته وغواړي دغه تصویر خپل ځان سره وساتي نو سیو باندې کلیک وکړه خپل ځان سره یې وساتي چیرته یې ساتي بل ځل دپاره کولی شي دغه د ایمیل لرې ته ولیږي یې بل ځل دپاره خپل کمپیوټر کې وساتي او بل ځای چاپ او پرنټ هم کې ښه او بله خبره که چیرته موږ تاسو غواړو چې دغه تصویر ګورو چې څه راکام به چاپ کېږي پرنټ پریویو ته راځو ګوري په دې شکل کې چاپ کېږي کولی شو چې موږ تاسو لږه د تصویر لږ غټ هم کو د کوم ځای نه غټ کوو کوم ځای نه غټولی شو کلوز دې طرف ته راځو لږې دغسې شانتې کش کوو یا راځو پیج سیټ اپ پرنټ کې دننه پیج سیټ اپ تصویر افقي او عمودي ډول څنګه کا سنټر ته کا A4 سایز کې برابر هم کا 1 by 1 برابر کا چې یوه صفحه کې چاپ شي دینه وروسته بیا ځو پرنټ پریو ته چې موږ تصویر څنګه پرنټ کېږي په دې شکل به پرنټ کېږي او که غواړي دغه تصویر لږ غاټ کې نو کولی شي چې د کونج نه یې ونیسي د دې کونج نه یا د دغه ځای نه دغه تصویر به لږ دغسې کش کړي چې کش دې کړ ستا تصویر به هم لږ غټ شي بیرته بیا ګورو چې کوم شکل کې به ښکاري په دې شکل کې ښکاري دغه زموږ څه شو یو تصویر شو ښه دې نه وروسته راځو په بل شکل کې خپل تصویر سکین کول غواړو د دې نه اگزیټ کېږو د دې دغه فایل کلوز کوو یا نو فایل ته ځو سیو کوي دغه فایل که نه یې نه یې سیو کوو راځو اوس پینټ اپ ته فرام سکینر اور کیمرا ته ترنګ کې غواړو چې سکین کو پریویو ته ځو اول خپل تصویر ګورو چې کوم شکل کې سکین کېږي وروسته د څه انتظار نه تصویر سکین کوو سند سکین کوو لکه څه رقم چې دلته ګورئ معلومیږي چې سکین شوی سند په تت او خړ رنګ دغه ځای داسې ورنیسو جګوو یې نه وروسته سکین بټن باندې کلیک کوو لږ انتظار کوو تصویر سکین کېږي ډونټ سیو پخوانی هلته یو تصویر سکین شوی د هغې په مورد میسیج لګوي چې هغه سیو کوي او که نه سیو کوي هغه نه سیو کوو دغه د سکین شي دلته تصویر سلیکټ کوو سلیکټ آل د هغې نه وروسته روټیټ چپ طرف ته یې روټیټ کوو تصویر د دې نه وروسته کوچنی کوو څومره اندازه تصویر چې ته غواړې کوچنی کړي د کونج نه به یې ونیسي دغسې به یې کوچنی کړي تصویر برابر شو اوس کولی شو چې دغه تصویر سیو هم کو لږ څه نه څه تغییر هم پکې راولو نو موږ څنګه کولی شو چې دغه تصویر برابر کو تصویر برابر شو کولی شو چې د خپل ځان سره دغه تصویر وساتو یو غواړو چې چاپ کو نو چاپ کولی هم شي په دې شکل کې به چاپ کیږي تاسو کولی شئ چې د پرنټر په ذریعه سره دغه تصویر چاپ هم کوي او یې د ایمیل په ذریعه سره بل ځای هم لیږئ او د ځان سره هم په خپل کمپیوټر کې وساتئ دا خو دوهم قسم و بیرته ځو فایل نوی کوو او بل قسم سکین کوو ساتئ او که نه یې ساتئ نه یې ساتو بیا ځو فایل فرام سکینر آر کیمرا د هغې نه وروسته بلاک ان وایټ تور او سپین رنګ کې موږ غواړو چې دغه سند سکین ریویو کوي اول د هغې نه وروسته سکین کمانډ باندې کلیک کوو
لکه څه رقم چې ګورئ تصویر فقط په تور او سپین رنګ کې موږ دپاره سکین شو، خو دغه د ویلو قابل نه دی. د هغې دپاره به ته یو ساده کاغذ نه ګټه واخلي. زه دغه عملیه کینسل کوم، یو ساده کاغذ ور اچوم چې هغې باندې فقط تور لیکل موجود وي. نو څه رقم کینسل کوم دغه، راځو بل کاغذ ور اچو. زه بل کاغذ اچوم چې هغه فقط تور او سپین لیکنه موجود وي په هغې کې. د هغې نه بیا موږ ګټه اخیستی شو چې فقط تور او سپین رنګ کې موږ ته لیکنه انزرټ کړي. یو بل کاغذ ور اچوم، کاغذ مو داخل کړ، ساده کاغذ مو ور واچولو، تور او سپین رنګ کې غواړو چې کاغذ سکین کو. فرام سکینر آر کیمرا، بلاک ان وایټ، پرنٹ پریویو. پریویو مخکې د چاپ نه کتل، پریویو بټن باندې کلیک کو، پریویو کمانډ باندې کلیک کو، کاغذ موږ دپاره سکین کېږي. لکه څه رقم چې دلته ګورئ ستاسو کاغذ سکین شو. تاسو کولی شئ چې په دې کې څه نه څه تغییر هم راولئ او د میل له لارې ولیږئ، خپل ځان سره یې وساتئ او یا په دې کې ایډیټینګ تغییرات راولئ. لږ انتظار کوو چې دغه لیکه سرته ورسیږي، یعنې 100% پوره شي. زموږ کاغذ به دلته سکین شي. ګورئ چې ستاسو سند دلته سکین شوی دی. تاسو کولی شئ دغه لیکنه چاپ کړئ. زوم یې لږ کوچنی کوو. ګورئ ستاسو تصویر، ستاسو کاغذ سکین شوی دی. غواړئ چاپ یې کړئ، پرنټ نه استفاده وکړئ. وروسته د دې نه اول پرنټ پریویو بټ کمان وهو چې زموږ کاغذ په کوم شکل کې سکین شوی او کوم شکل کې به چاپ کېږي. په لینډسکیپ شکل کې دا پیج سیټ اپ ته ځو، هغې نه وروسته پورټریټ فعالوو. اوکې، زموږ تصویر په صحیح منظم ډول سکین شو. اوس کولی شئ چې چاپ یې هم کوئ او ځان سره یې هم ساتئ. دا وه بله طریقه. اوس راځو یو بل نو فایل جوړو. سیو کوئ؟ نه، دا نه سیو کوو ځان دپاره. بیرته ځو پینټ بټن، فرام سکینر آر کیمرا، د خپلې خوښې رنګ ورته انتخابو. کاسټم سیټینګ زموږ په خوښه. ریویو پریو باندې کلیک کوو، لږ انتظار کوو. هر کله چې پرې باندې کلیک وکړ دلته adjust the quality of the skin picture. quality اوس برابر وو کوم شکل کې. برایټنس روشنایي زیاتو او یا کمو. روشنایي دې زیاته شي. دلته ګورئ تصویر، دلته تصویر ګورئ. او کنټراست د یو بل رنګ ترمنځ فرق څومره وي داسې شکل کې، په دې شکل کې. او ریزولوشن DPI ډاټ پر انچ مربع د ریزولوشن د ټکو تعداد څومره وي دا هم زیاتولی شو او یا یې کمولی هم شو. کوالټي کې فرق راځي. پیکچر ټایپ، کالر پیکچر، یا ورته د ګری سکیل یا بلاک ان وایټ تور رنګه شکل کې دی وي او تت رنګ کې دی وي او یا د په تور او سپین رنګ کې وي. که چېرته تغییر دې پکې راوستلو بیرته یادي حالت ته بوتلل غواړي، ریسیټ بټن باندې کلیک کوو، ریسیټ کمانډ باندې کلیک کوو، بیرته عادي حالت ته کېږي. خو موږ لږ دغه تصویر رنګ کموو، روشنایي کموو یا یې زیاتوو. نو موږ کولی شو چې په دې شکل خپل تصویر کې چې سکین کولی غواړو د خپلې خوښې تغییر راولو او سکین کوو. دا اوکې کوو. د هغې نه وروسته سکین کمانډ باندې کلیک کوو، تصویر سکین کېږي، سند سکین کېږي، مکتوب سکین کېږي، یا بل کاغذ. هر کله چې کلیک وکړ ستاسو کاغذ به سکین شي. لږ انتظار به وکئ. کولی شئ ویې ساتئ، تغییر پکې راولئ. کاغذ سکین شي. هغه قسم چې موږ او تاسو سیټینګ برابرو. پرنټ پریویو ته ځو چې دغه کاغذ سره کم چپ کېږي. پرنټ پریویو په دې شکل کې به چپ کېږي. که غواړئ په دې کې څه نه څه تغییر راولئ، دلته یو نوم، بل نوم، یو شی غلطي ولري، یو لغت غلطي ولري، لپاره شپږ میاشتې پروګرام. دلته مثلا یو نوم کاغذ یو ځای بدلوو، د کمپیوټر په ځای یو بل شی لیکو. دلته دغه ځای راځو چیرته تخته پاک په ذریعه سره
یا سلیکټ ټول په ذریعه سره کمپیوټر لري کوو د زی په ځای بل شی لیکو ډیلیټ. اوس دغه ځای ته دغه رنګ مونږ ورکوو چې کوم د بکګراوند رنګ دی نور صفحې ده پیک کالر دغه رنګ وروسته فیل کالر هم دغه رنګ ورکړه. دا خو برابر شو. وروسته په دې باندې یوه لیکنه کوو. کومه لیکنه چې تاسو کول غواړئ کولی شئ کوچنی کوو لږ تر دغه ځای پورې د لیکنې رنګ بدلوو تور رنګ ته انګلیسي ژبې پوه موږ برابر کړه لیکنه. د هغې نه وروسته کولی شئ چې دغه تصویر په همدې شکل کې دغه مکتوب کې تغییر وساتئ او چاپ یې هم کړئ. زه پرینټ کړی ده د کمپیوټر په ځای به د انګلیسي ژبې لیکنه زموږ لپاره شوي تغییر پکې راولو سایز یې کوچنی یا غټ کوو. د هغې نه وروسته پرینټ پریویو کوو چې څنګه ښکاره کېږي پرینټ پریویو. وګورئ چې کوم تغییر موږ پکې استول دی دلته موجود دی. په همدې ډول نور تغیرات کولی شئ پکې راولئ او کومه غلطي موجوده وي یا تاسو نوم بدلوئ بل شی په دې شکل کولی شئ چې سکین شو اسنادو کې تغیرات راولئ. ښه دا خو چې شو د سکینر یا کمرې له لارې د یوه تصویر داخل